سلامونه ملګرو، ستاسو ورور صالح نادان یم. غنمرنګ افیشل نه مخاطب یم د یوې بلې موضوع سره، یو نوي صنف سره حاضر یم. نن به کیته باندې خبره کوو چې کیته څه ته وایي او کیته څنګه لیکلی شي. په کیته به خبره کوو، خو د دې نه وړاندې که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو اول د ځان سره زما دا چینل سبسکرایب کړئ چې زما هر یو ویډیو تر تاسو در رسی. اوس راځم خپلې موضوع ته، یعنی ننني صنف ته، کیته چې کیته څه ته وایي او کیته څنګه لیکلی شي. د کیتې لغوي معنی د ټوکړه یا پرې کړی شوی ده. د خوشحال بابا د وینا مطابق کیته د منظوم ادب هغه صنف دی چې د غزل په شان وي او مطلع نه لري، خو د هر یو شعر په دویمه مصره کې د قافیې او ردیف پابندي لازم ده. پوهانو دا هم ویلي دي چې په کیته کې د نظم په شان یو پوره خیال بیانول ضروری دي، او دا هم کېدی شي چې کله کله د کیتې خیالونه خواره واره ولیکلی شي، خو په معنوي اعتبار سره وحدت لازمی دی. د کیتې دپاره موضوع لازم نه ده، او شاعر په دې صنف کې هر قسمه، یعنی هر څنګه خیالات، واقعیات، نظریات، احساسات او جذبات بیانولی شي. د کیتې شعرونه کم ناکم دوه او زیات نه زیات هر څومره کېدلی شي. نن سبا دور کې شاعران په کیته کې صرف دوه شعرونه راوړي. مثلا د اقبال شاکر صاحب یوه کیته ده، د رنجو نصیب په ځای ځای کې بدلیږي، د رنجو نصیب په ځای ځای کې بدلیږي، کله تور شي کله حسن شي جمال شي، چې په سپینه لمن پریوزي نو داغ شي، چې د یار په جبین پوری شي نو خال شي. په دې کیته کې که مونږ خیال وکړو نو د خیال وحدت هم پکې موجود دی، او د کافی ردیف پابندي هم پکې شته. دغه شان یو بل مثال هم د اقبال شاکر صاحب له کتابه راغلو چې د زما په تنقیدي نظر پوره وخاتو، چې د زما په تنقیدي نظر پوره وخاتو، ستا د ښایست نه دی په دې خبره ځان ورک شي، چې جانان راشي نو نور ښکلي څه پیکه پیکه شي، چې جانان راشي نو نور ښکلي څه پیکه پیکه شي، لمر چې راوخیږي نو ستوري د اسمان ورک شي. دغه د کیتې دوه مثالونه د اقبال شاکر صاحب دوه کیتې هم د سره شریکې کړې. په دغه مثالونو به هم تاسو پوه شوي یې دا د کیتې تعریف او کیته څنګه لیکلی شي. که کوم ملګری پې نه پوه شوی نو دغه ویډیو د دوباره بیا وګورئ، نو انشاءالله پوهه وپې شي. او انشاءالله تر بلې موضوع پورې مو په الله سپارم. ستاسو ورور صالح نادان او ما سره مرستیال منصور الهام. د لوی الله په امان.